قدرمن کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د مجارستان هیواد دی چې په انګلیسي ژبه یې هنګري بولي. د دغه هیواد د بالاتون د سمندرګي د ولاړې اوبو پر غاړه په یو کوچني ښارګوټي کې یو ډېر ښایسته طبیعي سیمې لري. راځئ چې یو ځای یې د میوو ونې وګورو. دا هم د مڼو ونه ده، سیب. ځینې یې پاخه دي، ځینې یې نه دي پاخه. پر مځکه هم یو نیم لوېدلی دي، دغه سره یې یو څه پاخه معلومیږي، نو دغه دانه څخه به یې وشکوو. دا هم تازه دانه. دا هم د انځر درخته ده. انځر خو یو دا چې ډېر خوندور او مزهداره دي، بل د طبابت او غذایي پلوه خورا ځانګړی اهمیت لري. تاسو یې وینئ دا ځینې یې ډېر تازه دي، لا نه دي پاخه سوي، خو دغه پاخه معلومیږي او ډېر خوندور معلومیږي. دا کوچنی دانه دی او همداسې خورا ډېر په زړه یو څه به راوشکوو، او دغه یې هم یو څه پوخ معلومیږي. دا هم د بالاتون د سمندرګي پر غاړه د باداچون ښارګوټی دی. د انګورو تاکان وینئ په پیخر او منظره. دا اوبه د بالاتون ولاړې اوبه دي، بالاتون نومیږي. ډېر په زړه پورې منظره ده، خورا ډېر انګور شته. په لوړه روان یم، تر شا مې منظره وینئ. او دا هم د ناک درخته ده، لکه تاسو چې یې وینئ، ښه نامي ناک یې کړي دي او خورا ډېر په زړیږي. دا هم د لو ونه ده، خورا نامي دانې په زړیږي. یو څو دانې به راوشکوو او د مورشیجه. دا هم د جوزو درخته ده. په ژمي کې چې دوی پاخه سي، هغه درانه یې خپله رالویږي او بیا پر مځکه یې پاخه پراته وي چې خلک یې ټولوي، نو داسې ایسي، داسې معلومیږي.